السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د شیخ صاحب عبدالحمید حماسي صاحب دغه ویډیو تاسو ګورئ. امت مسلمه ویده ده. امت مسلمه بس بیرته څادر وښوره به راځه کښېنه کښېنه بیا څادر په سر واچوه بیرته راجیګ شه راسه وظیفه درکړم زړه وښوره نو زړه وښوره به ډېر ښه ده که دغه جهاد چې اسلامي امت بیرته خپل حالت ته لاړ کم یو جهاد ده خپل حالت ته اسلامي امت باید بوتلل سي هغه داعیانو ته ورسئ چې هغه داعیان مو بیرته خپل هدف ته ورسوي هغه داعیانو ته ورسئ چې هغه داعیان مو ماز یوه خبره ورته وکړه چې دا پلانکۍ هغه مه کوي وابیان دي بس ټول عمر په وابیانو پنجپیریانو کې تیر سو. دغه ویډیو په اعلی رسنیو کې ډېره پراخه نشر شوه چې بعضو مبارزینو په نامه باندې او بعضې د معاندینو په نامه باندې ډېره بېشماره نشر کړه. ځینې جذباتیان مبارزین هغوی هم نشر کړه، بعضې معاندین هغوی د عناد د ضد او د اسلام خلاف د دې نه استفاده وکړه. د شیخ صاحب دغه خبرې خلکو ته داسې تشریح کړې چې شیخ صاحب چې دی هغه تصوف نه مني، هغه د علم تصوف علما نه مني او هغه د علم تصوف نه منکر دی، خو لیکن اصل کې خبره داسې نه ده. شیخ صاحب عبدالحمید حماسي چې هغه یو له لویو محققینو علماو نه دی، په هره مسئله کې یو ژور تحقیق لري. یوازینی کار د ده چې هغه ډېر یو د نر سړي کار دی، هغه دا دی چې د ځوانانو ویښول دي، د امت مسلمه راویښول دي. نو د شیخ صاحب اکثره خبره هغه په دې باندې وي چې باید امت مسلمه راویښ کړلی شي. زموږ د امت مسلمه ځوانان هغه نن ویده دي، نو هغه باید راویښ کړلی شي، هغه باید د پردیو رواجونو د پردیو دستورونو نه راوګرځولی شي. زموږ ځوانان هغه داسې یو حالت ته رسېدلي دي چې هغوی ته کله یو اسلامي قانون، یو اسلامي دستور هغه وړاندې کړي او یا ورته د خپلو نیکونو دستور وړاندې کړي، هغه چا دومره تېر کړی دی، د خپل دستور او د خپل فرهنګ نه یې دومره لرې کړي دي چې هغه نن دوی د یو پیغور په شان تشریح کوي. هغه یو بد دستور دی، هغه د طالبانو یو تحمیلونکی دستور بولي چې دا طالبان یو دستور د خلکو تحمیلوي. اصل کې داسې نه ده. نن یو ژوندی مثال یې زه درته ووایم، په بعضې ښوونځیو کې یونیفورم بدل شوی دی چې ماشومانو ته پټکي او سپین لباس پوښتل کېږي. زموږ د نیکونو د ټولو مشرانو چې اکثریت اوس هم لري او د یو څه وخت مخکې هم ټولو دغه شملې او دغه پګړۍ لرلې او دی په سر کولی، خو لیکن دغه تاریخ زموږ نه په دې 20 کلن دور کې دغه فرهنګ او دغه د موږ د مشرانو دستور دا د موږ نه دومره لرې پاتې شوی و چې دا موږ ته اوس یو د پیغور په نامه باندې تشریح کېږي. خو لیکن دا یو مسلمه قاعده ده، څوک چې د خپلو پلارونو تاریخ هیر کړي دا خلک بیا ډېر شاته پاتې کېږي. دا بیا د هر چا د لاس یو الا ګرځي چې هغه هر څوک یې په خپله ګټه استعمالولی شي. نو د موږ د پلرونو هغه تاریخ هغه باید هیر نه کړلی شي. نو شیخ صاحب اکثریت تمرکز پرې وي چې باید دا ویښ کړلی شي ځوانان. او همدارنګه په ټوله اسلامي دنیا کې نن جهاد چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته چې څومره ازادۍ راغلي دي، څومره فتوحات راغلي، هغه یوازې په جهاد باندې شوي دي. مسلمه امت چې آزاد شوی دی، د دوی چې حریت اخیستی هغه یوازې په جهاد باندې. خو لیکن ډېر خلک هغه دا فکر کوي، داسې یو فکر ورکړی شوی دی چې ازادي هغه په نارو اخیستل کېږي، هغه په چیغه اخیستل کېږي، هغه په جلوسونو باندې اخیستل کېږي. نو دا د امت مسلمه ځوانان د دې په معنا چې دا د ویده کېدلو طرف ته تللي دي، نو هغه باید راویښ کړی شي. نو دا ویډیو د ده